قدرمنو سلام مینا احترامات می قبول کړئ. د خاوند دوه داسې عادتونه چې ښځه ډېر زیات خوښوي، ښځه پرې ځان قربانوي. په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر تفصیلي معلومات شریکوم. دا معلومات د هر هغه ځوان، هر هغه پیغلې دپاره دي چې د هغوی واده شوی وي، ځکه چې د واده لومړۍ ورځې داسې وي چې په هغې کې د خپلې کورنۍ د روغولو جوړولو ډېر زیات غټ کردار وي. د واده په لومړنو ورځو کې چې په کور کې کومې بې اتفاقۍ پیدا شي، نو د دغه بې اتفاقو مخه بیا هیڅکله هم نه نیول کېږي. نو پکار ده چې تاسو د شروع نه داسې قناعت اختیار کړئ، داسې کارونه وکړئ چې ستاسو د کور سیسټم تر اخره پورې ټیکو چلیږي. په دغه کې تاسو سره یو داسې کارونه شریکوم چې هغه دوه کارونه که یو خاوند کوي، نو یقینا چې د هغه نه به ښځه هم خوشحاله وي، کورنۍ به ترې هم خوشحاله وي. هغه دوه کارونو کې لومړنی کار دا دی چې خاوند ته پکار دی چې ډېر زیات میانه روي وکړي، شایستګي وکړي. یعنې داسې چې په کور کې کله داسې مسلې جوړېږي، جنګ جوړ شي یا د خواښ یو وینګور داسې یو خبره راوچته شي، نو خاوند ته نه دی پکار چې د یو اړخ واخلي، ځکه چې که د مور اړخ اخلي نو بیا به ترېنه ښځه خفه کېږي، که د ښځې اړخ اخلي بیا به ترې مور خفه کېږي. په دې دوران کې ده ته پکار دی چې د مور په وړاندې خپلې ښځې ته خبرې وکړي، خو چې بیا خپلې کوټې ته لاړ شي، بیا پکار ده چې خپلې ښځې ته هم داسې قناعت ورکړي چې زه تا سره یم، ته هېڅکله هم داسې څه قدم مه اوچتوه، مه داسې په کور کې د بې اتفاقۍ فضا خوروه چې په هغې سره ته بدنامه شي یا تا پسې څوک خبرې وکړي، ځکه چې ستا عزت زما عزت دی. ښځې ته داسې خبرې کول پکار دي چې د هغې زړه تاسو سره ولګي او په تاسو باندې مطمئنه شي. دویم دا چې تاسو کله کله خپله مېرمنې ته یو تحفه راوړئ د مینې په طور باندې، هغې ته داسې څیزان کله کله راوړئ چې هغه ستاسو په وس کې وي، ځکه چې په دې سره ستاسو مینه زیاتېږي. دا کارونه ښځه ډېر زیات خوښوي. خو هغه ښځه چې خپل خاوند او خپلې کورنۍ سره مینه کول غواړي، یعنې یو قسم داسې ښځې وي چې هغوی همیشه کوشش کوي چې خپل کور وران کړي، او یو قسم داسې وي چې د خپل کور د خپل خاندان روغول جوړول غواړي. نو الله تعالی دې وکړي چې په هر کور کې بې اتفاقي ورکه شي، مینه محبت پکې را پیدا شي. یو جهان مننه چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره وکتله. خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ.